ولایت څخه 10 کسان را روان پارلماني ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي دي چې 4 ښځې او 6 نارینه دي. د دې 10 کسان څخه 2 یې کامیابه کېږي. احتمال د دې پیدا کړي چې دواړه دي نارینه وي. صحیح دی؟ احتمال د دې پیدا کړي چې دواړه دي ښځې وي. احتمال د دې پیدا کړي چې یو نارینه او یوه ښځه وي. لږ تر لږه یوه دې ښځه وي پکښې کې. حل یې کړمه؟ ټوټل 10 کسه دي. 10 کسه ځانونه انتخابوي. اول د واره سمپل سپیس دغه کوو، سمپل سپیس یې نشته کوو. د 10 کسو څخه څو لارې موجودې دي چې موږ تاسې 2 کسه انتخاب کوو. صحیح دی؟ څو لارې موجودې دي. نو دا هم 10 دیم 2 45 لارې موجودې دي چې موږ تاسې د 10 کسو څخه 2 کسه انتخابوو. دا هم 45. صحیح دی؟ اوس اول د واره اول سوال درته وایي وای احتمال د دې پیدا کړئ چې دواړه دي نارینه وي. دواړه دي نارینه وي یعنی ټوټل موږ تاسې څو کسه نارینه لرو؟ هغه به زه په ای باندې وښیم. ټوټل موږ تاسې 6 کسه لرو. 2 که چیرې د دې څخه سي دا هم د 6 څخه دا هم 6 دا هم 6 شفت 2 15 لارې موجودې دي. 15 نو پی اف ای دا مساوي کېږي په 15 پر 45. دا مساوي کېږي په څو؟ د 0.033 متوالي. صحیح دی؟ دا د نارینه امکانات شته. ورپسې بل سوال وایي دواړه دې ښځې وي. دواړه دې ښځې وي عیناً دغه رقمانېږي. فقط فرق یې دا دی چې ښځې مثلا ته په بي باندې ښیې هغه مساوي کېږي ټوټل موږ تاسې 4 ښځې لرو او 2 ښځې ځینې انتخابېږي. صحیح دی؟ هغه لارې معلومه یې هغه تقسیم پر 45 باندې. صحیح دی؟ ورپسې بل سوال وایي یو نارینه او یوه دې ښځه وي. دا معنی یو نارینه او یوه دې ښځه وي هغه به زه په سی باندې وښیم. یعنی د 6 دانو نارینه‌و څخه دې یو نفر وي او د 4 دانو ښځو څخه دې یوه ښځه وي. صحیح دی؟ دا مساوي کېږي په څو باندې؟ هر څو چې رزلټ شو دا خو رایستای سي که نه سي رایستای. لږ تر لږه یوه دې ښځه وي. لږ تر لږه یوه دې ښځه وي دا معنی چې دا به زه مثلا په ډي سره وښیم. په ډي سره به وښیم. دا هم ډي. دا مساوي کېږي. لږ تر لږه یوه دې ښځه وي یعنی امکان لري چې د 6 نفرو څخه یو نفر دې نارینه وي او دغه د 4 ښځو څخه دې یوه دانه ښځه وي. صحیح دی؟ اور د دغو 4 دانو ښځو څخه دې 2 دانې ښځې وي او د 6 دانو نارینه‌و څخه دې 0 نارینه وي. سم نوست لاس. لږ تر لږه یوه دې ښځه پکښې کې وي. یعنې یوه ښځه خو حتما باید پکښې کې وي. امکان لري چې 2 ښځې راسي. امکان لري چې 2 ښځې راسي هغه دغه ساحه ده او امکان لري چې یوه ښځه او یو نارینه راسي هغه دغه ساحه ده. د دې رزلټ په اخر کې راباسي هغه تقسیم پر 45 باندې هر څو چې رزلټ سو مساوي کېږي په هغه شي باندې. صحیح دی؟ اسانه ده. اټموست هغه بیا ډېر تر ډېره مثلا اس مساوي کېږي په ډایس ورځه 2 3 4 5 6. اوس وایي ته احتمال د دې پیدا کړه چې د نمبر چې تا ته په لاس باندې درځي هغه ډېر تر ډېره 3 وي. ډېر تر ډېره 3 وي چې یعنې تر درو دي و اخوا ته نه ځي. چا بیخي غټ حد سي هغه 3 سي. نو د دې احتمال دا هم 1 2 3 دا تر درو پورې ځي. تر درو و اخوا ته نه ځي. کښت لږ تر لږه 3 وي. یعنې 3 وي مګر تر درو کښته نه وي. صحیح دی؟ او په ډېر تر ډېره کې یعنې تر درو بیا لوړ نه وي. نور دا کښته دا دې په نظر کې ونیسئ. صحیح دی؟ یا مثلا که چیرې دا دغه سمپل سپیس 2 کاینه غورځوو اچ اچ راځي اچ ټي راځي ټي اچ راځي او ټي ټي راځي. اوس که چیرې دی درته وایي چې وایي احتمال د دې پیدا کړه چې ته دې حتما 2 هیډه ولرې. حتما 2 هیډه ولرې دا معنی چې یعنې یوازې دغه عنصر دی چې 2 هیډه لري. صحیح دی؟ نو دا 1 پر 4 باندې کېږي احتمال یې. ورپسې احتمال د دې پیدا کړه چې ته لږ تر لږه 1 هیډ ولرې.
لږ تر لږه یو هیډ ولري، په دې ځای کې دا یو هیډ لري، په دې ځای کې لږ تر لږه یو دانه خو لري پکې کې، په دې ځای کې یو دانه هیډ لري. صحیح دی؟ دا مساوي کېږي په 3/4 باندې. صحیح دی؟ او احتمال د دې پیدا کړ چې ته ډېر تر ډېره یو هیډ ولري، ډېر تر ډېره یو هیډ ولري. دا معنی چې یعنې 2/4 باندې، یعنې دغه دی او دغه دی. صحیح دی؟ یعنې چې بیخي ډېر سي دا یو دانه 2 خو نه راځي پکې، بل اګزاکټلی هغه مې درته ووایه دا 1/4 چې حتما دې 2 دغه راسي، 2 هیډه راسي و هغه اګزاکټلی